شهید ټکی که ته حقاني ته شهید وایې بیا زه په دې کې هېڅ ستونزه نه لرم. زه بیا د کرزي دوه ورونو ته وایم چې تاسو دواړه ورونه یې طالبانو له خوا نه وژل سوي مردار سوي دي. ځکه دواړه نه شهیدان کیږي. ګورئ دلته چې دا کوم ملګري لیکي چې منافقه او منافقه تاسو ته وایي، تاسو ته د افغانستان هغه سرتیري نه وه چې د تاسو د کورنیو او د تاسو د ناموسونو دپاره خپل سرونه کېښودل، خپلې وینې تویې کړلې، د هغه اصلا کې تاسو دپاره ارزښت نه لري. تاسو همدغومره یاد فراموشه، همدغومره بېننګه ولس یې. د دې ولس لپاره ډاکټر صاحب نجیب په دار سو، تاسو یې پوښتنه وکړله. نن که یو څوک راځي په دغسې یو موضوع باندې غږېږي، تاسو بیا ولې ځورېږئ؟ خو تاسو هم دغسې راپاڅېږئ لکه نرانو په څېر دلته وغږېږئ، پوښتنه وکئ. ولې یو څوک تا تر پرونه پورې د یو چا په مقابل کې د جنګۍ درته وایي چې هغه مطلق باطل دی، هغه وروره خوارج دي، د دې په وړاندې جګړه کول جهاد دی، که چېرته نن هغه راځي وژل کېږي، ته بیا څنګه ورته بیرته د شهید ټکی کاروې؟ په دې باندې ولې نه غږېږئ؟ که دا د افغانانو وینه تاسو دپاره مهمه نه ده، د دغه سرتیرو وینه درته نه ده مهمه. بې غیرتو بې ننګو دا کرزی به په کومه ورځ باندې داسې په یو سټیج باندې ما سره مخامخ نسي چې دلته زه چېرته وګورم، دته خو به هېڅ چا هم څه نه ویلی، خو زه به د ده د یو ځوان، د یو افغان او د یو ویښ افغان ځوان اصلي څېره ور وپېژنم چې داسې افغانان هم وجود لري چې د تا په څېر د منافق شهید ټکی که ته حقاني ته شهید وایې بیا زه په دې کې هېڅ ستونزه نه لرم. زه بیا د کرزي دوه ورونو ته وایم چې تاسو دواړه ورونه یې طالبانو له خوا نه وژل سوي مردار سوي دي، ځکه دواړه نه شهیدان کیږي. ګورئ دلته چې دا کوم ملګري لیکي چې منافقه او منافقه تاسو ته وایي، تاسو ته د افغانستان هغه سرتیري نه وه چې د تاسو د کورنیو او د تاسو د ناموسونو دپاره خپل سرونه کېښودل، خپلې وینې تویې کړلې، د هغه اصلا کې تاسو دپاره ارزښت نه لري. تاسو همدغومره یاد فراموشه، همدغومره بېننګه ولس یې. د دې ولس لپاره ډاکټر صاحب نجیب په دار سو، تاسو یې پوښتنه وکړله. نن که یو څوک راځي په دغسې یو موضوع باندې غږېږي، تاسو بیا ولې ځورېږئ؟ خو تاسو هم دغسې راپاڅېږئ لکه نرانو په څېر دلته وغږېږئ، پوښتنه وکئ. ولې یو څوک تا تر پرونه پورې د یو چا په مقابل کې د جنګۍ درته وایي چې هغه مطلق باطل دی، هغه وروره خوارج دي، د دې په وړاندې جګړه کول جهاد دی، که چېرته نن هغه راځي وژل کېږي، ته بیا څنګه ورته بیرته د شهید ټکی کاروې؟ په دې باندې ولې نه غږېږئ؟ که دا د افغانانو وینه تاسو دپاره مهمه نه ده، د دغه سرتیرو وینه درته نه ده مهمه. بې غیرتو بې ننګو دا کرزی به په کومه ورځ باندې داسې په یو سټیج باندې ما سره مخامخ نسي چې دلته زه چېرته وګورم، دته خو به هېڅ چا هم څه نه ویلی، خو زه به د ده د یو ځوان، د یو افغان او د یو ویښ افغان ځوان اصلي څېره ور وپېژنم چې داسې افغانان هم وجود لري چې د تا په څېر د منافق شهید ټکی که ته حقاني ته شهید وایې بیا زه په دې کې هېڅ ستونزه نه لرم. زه بیا د کرزي دوه ورونو ته وایم چې تاسو دواړه ورونه یې طالبانو له خوا نه وژل سوي مردار سوي دي، ځکه دواړه نه شهیدان کیږي. ګورئ دلته چې دا کوم ملګري لیکي چې منافقه او منافقه تاسو ته وایي، تاسو ته د افغانستان هغه سرتیري نه وه چې د تاسو د کورنیو او د تاسو د ناموسونو دپاره خپل سرونه کېښودل، خپلې وینې تویې کړلې، د هغه اصلا کې تاسو دپاره ارزښت نه لري. تاسو همدغومره یاد فراموشه، همدغومره بېننګه ولس یې. د دې ولس لپاره ډاکټر صاحب نجیب په دار سو، تاسو یې پوښتنه وکړله. نن که یو څوک راځي په دغسې یو موضوع باندې غږېږي، تاسو بیا ولې ځورېږئ؟ خو تاسو هم دغسې راپاڅېږئ لکه نرانو په څېر دلته وغږېږئ، پوښتنه وکئ. ولې یو څوک تا تر پرونه پورې د یو چا په مقابل کې د جنګۍ درته وایي چې هغه مطلق باطل دی، هغه وروره خوارج دي، د دې په وړاندې جګړه کول جهاد دی، که چېرته نن هغه راځي وژل کېږي، ته بیا څنګه ورته بیرته د شهید ټکی کاروې؟ په دې باندې ولې نه غږېږئ؟ که دا د افغانانو وینه تاسو دپاره مهمه نه ده، د دغه سرتیرو وینه درته نه ده مهمه. بې غیرتو بې ننګو دا کرزی به په کومه ورځ باندې داسې په یو سټیج باندې ما سره مخامخ نسي چې دلته زه چېرته وګورم، دته خو به هېڅ چا هم څه نه ویلی، خو زه به د ده د یو ځوان، د یو افغان او د یو ویښ افغان ځوان اصلي څېره ور وپېژنم چې داسې افغانان هم وجود لري چې د تا په څېر د منافق شهید ټکی که ته حقاني ته شهید وایې بیا زه په دې کې هېڅ ستونزه نه لرم. زه بیا د کرزي دوه ورونو ته وایم چې تاسو دواړه ورونه یې طالبانو له خوا نه وژل سوي مردار سوي دي،
ځکه دواړه نه شهیدان کیږي. ګورئ دلته چې دا کوم ملګري لیکي چې منافق او منافقه تاسو ته وایي، تاسو ته د افغانستان هغه سرتیري نه وه چې د تاسو د کورنیو او د تاسو د ناموسونو دپاره خپل سرونه کېښودل، خپلې وینې تویې کړلې، د هغه اصلا کې تاسو دپاره ارزښت نه لري. تاسو همدغومره یاد فراموشه، همدغومره بېننګه ولس یې. د دې ولس لپاره ډاکټر صاحب نجیب په دار سو، تاسو یې پوښتنه وکړله. نن که یو څوک راځي په دغسې یو موضوع باندې غږېږي، تاسو بیا ولې ځورېږئ؟ خو تاسو هم دغسې راپاڅېږئ لکه نرانو په څېر دلته وغږېږئ، پوښتنه وکئ. ولې یو څوک تا تر پرونه پورې د یو چا په مقابل کې د جنګۍ درته وایي چې هغه مطلق باطل دی، هغه وروره خوارج دي، د دې په وړاندې جګړه کول جهاد دی، که چېرته نن هغه راځي وژل کېږي، ته بیا څنګه ورته بیرته د شهید ټکی کاروې؟ په دې باندې ولې نه غږېږئ؟ که دا د افغانانو وینه تاسو دپاره مهمه نه ده، د دغه سرتیرو وینه درته نه ده مهمه؟ بې غیرتو بې ننګو. دا کرزی به په کومه ورځ باندې داسې په یو سټیج باندې ما سره مخامخ نسي چې دلته زه چېرته وګورم، دته خو به هېڅ چا هم څه نه ویلی، خو زه به د یو ځوان، د یو افغان او د یو ویښ افغان ځوان اصلي څېره وپېژنم چې داسې افغانان هم وجود لري چې د تا په څېر د منافق شهید ټکی. که ته حقاني ته شهید وایې، بیا زه په دې کې هېڅ ستونزه نه لرم. زه بیا د کرزي دوه ورونو ته وایم چې تاسو دواړه ورونه یې طالبانو له خوا نه وژل سوي، مردار سوي دي، ځکه دواړه نه شهیدان کیږي. ګورئ دلته چې دا کوم ملګري لیکي چې منافق او منافقه تاسو ته وایي، تاسو ته د افغانستان هغه سرتیري نه وه چې د تاسو د کورنیو او د تاسو د ناموسونو دپاره خپل سرونه کېښودل، خپلې وینې تویې کړلې، د هغه اصلا کې تاسو دپاره ارزښت نه لري. تاسو همدغومره یاد فراموشه، همدغومره بېننګه ولس یې. د دې ولس لپاره ډاکټر صاحب نجیب په دار سو، تاسو یې پوښتنه وکړله. نن که یو څوک راځي په دغسې یو موضوع باندې غږېږي، تاسو بیا ولې ځورېږئ؟ خو تاسو هم دغسې راپاڅېږئ لکه نرانو په څېر دلته وغږېږئ، پوښتنه وکئ. ولې یو څوک تا تر پرونه پورې د یو چا په مقابل کې د جنګۍ درته وایي چې هغه مطلق باطل دی، هغه وروره خوارج دي، د دې په وړاندې جګړه کول جهاد دی، که چېرته نن هغه راځي وژل کېږي، ته بیا څنګه ورته بیرته د شهید ټکی کاروې؟ په دې باندې ولې نه غږېږئ؟ که دا د افغانانو وینه تاسو دپاره مهمه نه ده، د دغه سرتیرو وینه درته نه ده مهمه؟ بې غیرتو بې ننګو. دا کرزی به په کومه ورځ باندې داسې په یو سټیج باندې ما سره مخامخ نسي چې دلته زه چېرته وګورم، دته خو به هېڅ چا هم څه نه ویلی، خو زه به د یو ځوان، د یو افغان او د یو ویښ افغان ځوان اصلي څېره وپېژنم چې داسې افغانان هم وجود لري چې د تا په څېر د منافق شهید ټکی. که ته حقاني ته شهید وایې، بیا زه په دې کې هېڅ ستونزه نه لرم. زه بیا د کرزي دوه ورونو ته وایم چې تاسو دواړه ورونه یې طالبانو له خوا نه وژل سوي، مردار سوي دي، ځکه دواړه نه شهیدان کیږي. ګورئ دلته چې دا کوم ملګري لیکي چې منافق او منافقه تاسو ته وایي، تاسو ته د افغانستان هغه سرتیري نه وه چې د تاسو د کورنیو او د تاسو د ناموسونو دپاره خپل سرونه کېښودل، خپلې وینې تویې کړلې، د هغه اصلا کې تاسو دپاره ارزښت نه لري. تاسو همدغومره یاد فراموشه، همدغومره بېننګه ولس یې. د دې ولس لپاره ډاکټر صاحب نجیب په دار سو، تاسو یې پوښتنه وکړله. نن که یو څوک راځي په دغسې یو موضوع باندې غږېږي، تاسو بیا ولې ځورېږئ؟ خو تاسو هم دغسې راپاڅېږئ لکه نرانو په څېر دلته وغږېږئ، پوښتنه وکئ. ولې یو څوک تا تر پرونه پورې د یو چا په مقابل کې د جنګۍ درته وایي چې هغه مطلق باطل دی، هغه وروره خوارج دي، د دې په وړاندې جګړه کول جهاد دی، که چېرته نن هغه راځي وژل کېږي، ته بیا څنګه ورته بیرته د شهید ټکی کاروې؟ په دې باندې ولې نه غږېږئ؟ که دا د افغانانو وینه تاسو دپاره مهمه نه ده، د دغه سرتیرو وینه درته نه ده مهمه؟ بې غیرتو بې ننګو. دا کرزی به په کومه ورځ باندې داسې په یو سټیج باندې ما سره مخامخ نسي چې دلته زه چېرته وګورم، دته خو به هېڅ چا هم څه نه ویلی، خو زه به د یو ځوان، د یو افغان او د یو ویښ افغان ځوان اصلي څېره وپېژنم چې داسې افغانان هم وجود لري چې د تا په څېر د منافق